نیکې هیلې او سلامونه ګرانو کتونکو ستړي مه سئ او مجلس پروګرام ته په خیر راغلاست. ګرانو کتونکو د رحمتونو برکتونو او د مغفرت میاشت ده، روژه مبارکه چې په دې کې ډېر فضیلتونه راغلي دي او دا په خپله د ډېر فضیلت والا میاشت ده، ځکه قرآن مجید هم په دې کې نازل سوی دی او سره سره په دې کې د شب قدر شپه هم شته. د دې روژې په اړه باندې ځینې مسایل شته چې زموږ او ستاسې په ښار یا زموږ او ستاسې په ټولنه کې شته، خو لیکن ډېر خلک له علمي له وجې څخه چې په خبر نه وي د هغه د وجې څخه کړنې کې کوي، ځینې کارونه کې کوي، خو خبر نه وي چې په هغه باندې دغه د روژې میاشت یا د دې خپلې روژې متاثره کیږي. نو په دې اړه باندې نن د زموږ او ستاسې د چمن د ښار وتلی عالم الدین مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب ته زحمت ورکړی دی چې په دې اړه باندې ځینې پوښتنې دې وکړو. مولوي صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړي. مننه، الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي چې تاسې په دا میاشته کې هم د امت د اصلاح فکر لرئ. ډېره مننه مولوي صاحب. که راته وایاست پیل به د روژې د میاشتې د فضیلت څخه وکړو، د روژې د میاشتې فضیلت او باید څه وکړي، خاص کر د نن سبانې سبا ځوانان باید څه وکړي په داسې میاشته کې؟ احمد ظاهر صاحب د روژې د میاشتې دومره فضیلتونه دي، دومره برکات او رحمتونه دي، که چیرې هغه بیانول وغواړو نو په ګنټو به هم ختم نسي. خو د روژې غټ برکت او مقصد دا دی چې الله موږ ته دا فرمایلی دی چې په دې کې زه ستاسې تقواداره جوړم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي چې دا پر تاسې فرض سوې ده په وجه د دې چې تی تقواداره سي، پرهیزګاره سي. د انسان د کامیابۍ دپاره تقوا شرط، ځکه قرآن چې هر ځای کې د نعمتونو وعدې کړي دي، په هر ځای کې چې الله جل جلاله د نعمتونو تذکرې کړي دي نو هغه اکثره پر تقوا باندې وي. الله فرمایي ان للمتقین مفازا، کامیابي د متقیانو لپاره ده. او دغسې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې څوک تقوا اختیار کړي موږ هغه ته لارې خلاصوو. او دغه رنګه ډېر آیاتونه داسې دي چې الله وایي موږ کارونه ورته اسانه کوو. ویرزق من حیث لا یحتسب، د دې ځای روزي ورکوو چې ګمان به هم نه وي. نو د دا ټولو کامیابۍ دارومدار پر تقوا باندې. نو د روژې غټ مقصد دا دی چې الله فرمایي چې ستاسې تقوادار جوړ. تقوا و دې ته وایي چې سړی د منکراتو څخه ځان وساتي، یعنی د ګناه د کارونو څخه ځان وساتي. دا ډېر عبادات کولو ته عبد وایي، یعنی دا عبد دی. متقي هغه ته وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو صحابي څخه پوښتنه وکړه، ول دا تقوا څه ته وایي؟ هغه ورته وویل چې ته پر یوه ازغنه لار باندې تللی. هغه ول ته به څنګه تلې؟ ول ما به دا کپړې دا جامې دی سره راټولې کړې. ول تقوا و دې ته وایي چې د هر شي څه ځان دی راټول. نو د روژې غټ مقصد دا دی چې سړی تقوادار سي. موږ په روژه کې عابدان سو لیکن متقیان نسو. ذکر کوو، تراویح کوو، اذکار کوو، لیکن متقیان نسو. ځکه په دې وجه چې موږ د شپې ګناهونو ته مخه کړو. ډېر ملګري داسې د روژې د مخه شپه نه روڼوي، په روژه کې د چکه کوي، پچ کوي، بډونه کوي، په منکراتو باندې اخته وي، د شپه رونه کوي، ورځ بیا بیده وي. ذکر اذکار په روژه کې کړی وي، لیکن د روژې چې کوم مقصد دی هغه د نه وي حاصل کړی. تقوا نسي پکې را په وجه د دې چې دی څومره ګناهونه د روژې څخه مخکې د هغه زیات دی په روژه کې شروع. د روژې د مخکې دی ډېر ګناهونه د نه کول، لیکن په روژه کې شروع کړي. نو دا د وجې څخه دا خلک بیا متقیان نسي. د اختر په شپه چې کومې ګمراهي، کوم ګناهونه د مسلمانانو وکړي، د اختر په چوټیانو کې په دا ټوله کال په خوب نه وي لیدلی. نو ځکه د هغه روژه کې تقوا نه وي کړې، په روژه کې د ګناهونو څخه د منکراتو څخه ځان نه وي ساتلی، صرف خوله یې بنده کړې. نور د نظر حفاظت، د غوږونو حفاظت، د لاسو د پښو حفاظت، دغسې د نورو حرام کارونو څخه ځان نه وي ساتلی. نو په دغه وجه دی د روژې د ګټو څخه فایده وانخلي. نو زه ستا په توسط سره پر دې ټولو مسلمانانو غږ کوم چې کم سے کم که تلاوت نسې پکې کولی، صلات تسبیح منځونه نسې کولی، نور نفلونه نسې کولی، تهجد نسې کولی، کم سے کم دا خو وکړه چې دا منکرات مه کوو، دا پچې وچکې و بډونه مه کوه. کرار د شپې بیدېږه، د ورځې خپل لږ تلاوت کوه، ذکر اذکار کوه. نو انشاءالله تعالی د روژې د ثمراتو څخه به ته ګټه واخلې. او که چیرې ته د منکراتو څخه ځان نه ساتې نو د روژې چې څومره ګټې دي د هغومره وبا ډېره. بیا به د سختو پیغمبر علیه السلام
جبرائیل امین ورته راځي وایي هغه سړی دې هلاک شي تباه او برباد شي چې پر چا د روژې میاشت راسي او د ده بخشش نه وسي. نبي علیه السلام امین پر وایي حالانکې نبي علیه السلام چاته شرع نه کوه. د طایف خلکو پښې د وینو ور ډکې کړي، د مکې خلکو د مکې څه وشاړي، لیکن شرع نه ورته کوله. لیکن چې پر چا د روژې میاشت راله دی د مغفرته محروم پاتې سو، هغو ته پر شرع باندې امین ویل. د جبرائیل امین رنګه فرشتې شرع ده. نو زه دا مسلمانانو ته وایم چې دا یوه میاشته ځان لکه څنګه چې د کرونا سیم په قرنطین کې اچولی، دغسې دا یوه میاشته ځان په قرنطین کې د روژې دپاره واچوئ په کورونو کې، او دغسې خپل عبادتونه کوئ، په مسجد کې خپل عبادتونه، تلاوتونه، ذکر اذکار، او غټه خبره د منکرات څخه ځان وساتي. دغه فیسبوک ډېر مثلا دغه فلمونه او ډرامې او د دې څخه بیخي ځان وژغورئ. دا خو د نظر مکمل حفاظت وکړي، دغسې دا سروزونه او دا و هغه، او د مجلسونه څه په مجلس کې خامخا غیبت راسي. ډېر مولیان دا وایي چې غیبت دی لکه خوراک چې وکړي، لکه خوراک چې روژه متاثره سي مات سي، په غیبت هم د غیبت اگر چې عامه فتوا پر دې نه ده، لیکن د روژې د هغه فضیلتونه کموي. او غیبت او درواغ دا وغه سړي ته تنده راولي، سړی وږی کوي. نو ځکه مازدیګر ټوله په جنګو اخته وي. نو زما دا پیغام دی د ټولو دپاره چې د منکراتو څخه ځان وساتي. د روژې غټ مقصد لعلکم تتقون د پرهیزګاري دی. پرهیزګاري دې ته وایي چې ته د ګناهونو څخه ځان وساتي. مولوي صاحب که راتویاست هسې خو هم هر کړنه د خدای په لاره کې د خدای لپاره ذکر او اذکار هر څه ډېر ثواب لري. په خاصه توګه بیا په حدیثو پرو باندې په نن خاص کر د روژې په میاشته کې کوم هغه عبادت دی چې بیخي ډېر زیات ثواب لري او خدای ته ډېر خوښ؟ په روژه کې خو ډېر عبادتونه و الله ته خوښ دي، په خاصه توګه د استغفار ویل او دغسې د اولې کلمې ذکر کول او د دوژخ څخه پناه غوښتل او دغسې د ګناهونو بخشش د الله څخه غوښتل. دا څلور خو باید سړی ډېر ډېر وکړي. دویم چې کوم فضیلت په حدیث په رونا کې ډېر راغلی دی هغه دا چې پر خپلو محتطو باندې تخفیف راوستل، بوج حلقه کول، بوج سپکول. نو هغه دا دی چې باید دغه خلک پر خپلو مزدورانو سره ډېر کار وانخلي، د خپلو ماتحتو سره ډېر کار وانخلي، بلکې ودې ته په روژه کې ډېره وقفه ورکړي، ډېر مهلت ورکړي چې دوی په دغه روژه کې هغه ستړي نه کړي، ځکه چې ستا روژه ده د غم روژه ده. او خاصه توګه د کور پر زنانو باندې زموږ تاسې خلک د روژې د مخه دومره خوراکي نه کوي لکه په روژه کې چې کوي. سلاتې جلای، پرینیانې جلای، چکنیانې جلای، وریجې جلای، غوښې جلای. مولوي صاحب که راتویاست لږ ساعت مخکې چې تاسو د قرآن مجید ترجمه په مسجد شریف کې کوله، په اخره کې تاسو ځینې مسایل زموږ د ټولنې هغې بیان کړل چې زموږ د ټولنې و خلکو و مخ ته هغه راځي او هغه ډېرې عامې مسلې وي، خاص کار لکه په اذان کې اوبه څښل یا نورې داسې مسلې، که هغه څه لږ څه هم موږ ته دلته ووایاست. او بله چې اهمه مسله کومه په روژه کې خاص کر د صحراو کې ډېره پیښیږي هغه دا چې دا خلک په اذان باندې خوله بندوي. حال دا چې اذان د سهار په وخت کې کېږي، نو چې د سهار په وخت سو بیا تا خوله خوراک چې وکړي نو که کستن وکړي یو شپېته روژې د باندې راځي، کفاره د باندې راځي. دی نه چې دغه کفاره صرف به غرمې بخوا په خوراک باندې راځي چې هسې وخت اخره سو که چا کسدن روژه ماته کړه یو شپېته روژې په راځي. نو زه به دا خلکو ته وایم چې دوی دې د اذانو ته نه ګوري، دوی دې د نقشې څخه کار واخلي، د وخت او د ټیم څخه کار واخلي چې پر 4 بجې خوله بندېږي، پر 25 بالا دې دوی خوله بندوي. نو د دې روژې به محفوظه وي. او که دې اذانو ته غوږ نیولی وي، اذانونه شروع سي، نو اذان خو یا به اذان نه صحیح یا به ستا روژه نه صحیح. نو اذان خو د سهار په وخت کېږي، د ماخستن په وخت خو نه کېږي. نو زه دا خلکو ته وایم چې دا یوه مسله دې دوی مضبوطه ونسي. په د پیشنمې په وخت کې ډېرې کمزوري د دغسې پېښ سي چې دوی اذانونه شروع سي، بیا اوبه څښي یا چاوې کوي یا نسوار کړي وي په دغه ټیم ځان یې ځینې وساتي. ډېره مننه مولوي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړئ، کور ودان. مننه، الله دې تاسو ته هم جزای خیر درکړي.